در جشنواره ما د جرمني د دف باما موسیقۍ نړیوال جشن کې 2 جایزې وګټلې. یوه د غوره افغان هنرمند او بل هم بشر دوستانه جایزه ده. Thank you so much. واقعا این لحظه گفت است نمی‌فهم چی بگویم. تشکر یک جهات از محبت و حمایت همیشگی از 16 د 14 یا 19 هیوادونو ډیر ستر هنرمندان پکې وو، لکه ښاغلی شاب خالد، حیفا وهبي او یو هاني سنگ او نور ډیر مشهور هنرمندان. زه هم نیکمرغه وم چې د خپل ګران هیواد افغانستان او خپل خلکو په استازیتوب مې پکې ګډون وکړ.